د حضرت عبدالله بن مبارک رحمه الله په باره کې ذکر دی چې د ده په زړه کې د یوې ښځې سره ډېر محبت و. یو ځل یې ټوله شپه د هغې په انتظار کې تېره کړه، خو هغه راونه وتل، رانغله. اخر د سبا د سهار اذان وسو. ده د ځانه سره سوچ او فکر وکړ چې صرف د یوې ښځې دپاره مې ټوله شپه ویښه تېره کړه او ملاقات هم ونه سو. که چیرې د الله پاک په عبادت کې مې ټوله شپه ویښه تېره کړې وای، نو الله جل جلاله پر باندې څومره رحم کړی وای او څومره اجر به را کړی وای. نو ځای پر ځای په ښه توبه وویستل او د علم حاصلولو دپاره د علماؤ یوې علاقې طرف ته روان سو. چې کله د ښار څخه بهر ووتی، سخته ګرمي وه. په لاره کې ورسره یو بزرګ هم ملګری سو. دواړه د علماو علاقې طرف ته روان وو. د الله جل جلاله شان ته ګورئ چې په دې سخته ګرمي کې د دوی د پاسه وریځ روانه وه او سیوری یې ورباندې کړی و. حضرت عبدالله بن مبارک رحمه الله دا سوچ کوي چې دا وریځ د دې بزرګ په وجه پر موږ سیوری کړی، او دا بزرګ بیا هم همدا ګمان کوي چې دا په ما باندې د الله پاک یو خصوصي رحمت دی. خو چې کله دواړه هغې علاقې ته ورسېدل، نو دواړه سره جلا سول او خپل مقصدي ځای طرف ته روان سول. نو دا وریځ د عبدالله بن مبارک رحمه الله پر سر روان سوه. کله دې بزرګ دا حالت ولیدی، نو ډېر حیران سو او رامنډه یې کړل. د ده څخه یې پوښتنه وکړه چې ستا دې په الله قسم یې، رښتیا راته ووایه چې تا داسې کوم عمل کړی چې د هغې په وجه ستا پر سر باندې وریځ روانه ده او د ګرمۍ څخه یې بچ ساتلی یې. د حضرت عبدالله بن مبارک رحمه الله په سترګو کې اوښکې راغلې او ویې ویل چې ما خو د یو ګناه په وجه توبه وویستل او د علم حاصلولو دپاره مې د دې علماو د علاقې نیت وکړ چې هغه طرف ته به ځم. خو زما پروردګار څومره غفور رحیم او قدردان ذات دی چې هغه په دنیا کې زما دپاره د ګرمۍ څخه د بچ کېدو دپاره انتظام وکړي. زه امید لرم چې په آخرت کې به مې هم د جهنم د اور څخه حفاظت کوي. نو تاسو واورېدل چې الله پاک د انسان د توبې څومره قدرداني کوونکی دی چې یو کس په اخلاص د ګناه څخه توبه وویستل، نو الله پاک په دنیا کې له هادي د ګرمۍ څخه یې وساتل، نو د آخرت د اور څخه به یې هم ساتي.